ټوپک خلک جومات ته وړي نو لکه رباب ولې نه وړي اوس ټوپک قاتل دی او رباب ډم دی دا خلک ورته په دې نظر باندې ګوري که نه چې ته ټوپک وړې نو لکه رباب ولې نه وړې بعضې نیم سړی کمزر په یا په خپله باندې نه پوهېږي زه به ورته ناپوه ووایم چې هغه لکه داسې کسانو ته چې راولي استادان ورته وایي او چې بیا یې رخصتۍ وایي دا یا په صدقه د وجې چې دا ډم دی یا دا دي هغه دي نو لکه دا خلک نه پوهېږي چې اوس یو سړی نه پوهېږي لیوني سره به ته څه کوې خو میراوس هم مشهور دی هغه په یو طنز کې وویې که نه ما وی ګوره دونه بده او سپکه ورکه خبره دې وکړه چې میراوس ما یې څوک دی ته ته پته شته ما یې ګوره د اردو سره یو عمر شریف و چې هغه ارپتي دی زما سره میراوس دی هغه شاعر هم و سینګر هم و کامیډي هم و په هغه کې هره کوالټي دی او هغه نن په بیډ باندې پروت دی د هغه نن د علاج پیسې نشته ده دا زما د دې پښتون د وجې چې کم ناپوهه پښتون شعر ته هم ډم وایي ډم ته هم ډم وایي فنکار ته هم ډم وایي چې دله څوک خدمت کوي دی هغه ته ډم وایي خدای پاکه دا دې په څه کې پیدا کړي یو د دې نه خو چې مړه شو یا دلته اړو پیدا شوی نه وی یا چېرته د کفارو په یو ملک پیدا شوی وی نو دونه دي چې انساني حقوق خو به یې وکړه د یو سړي نه مې جانان جوړ کو او ما د کافر نه مسلمان جوړ کو د یو سړي نه مې جانان جوړ کو او ما د کافر نه مسلمان جوړ کو او په مینه پوی مې کو په مینه د زناور نه مې انسان جوړ کو زه خپلو پښتنو ملګرو ته یم چې د دې 300 روپۍ قیمت دی دا که دا ملګري زمانه په پیسو باندې والي نو زما سره 40 کتابونه نور پراته دي زه به د دې په پیسو باندې د پښتنو دپاره یو چاپ کومه نو زه به دا 40 کتابونه د پښتنو ته ډالۍ کړم هلته کې امن خوشحالي وي مدام چرته چې میندې شرمخان نه راوړي او وایه د زلفو منجلې مه کوه د منګي لاندې څوک ماران نه راوړي او عثمان خیالي دلته د مینه راوړي او نور د جنگ سازو سامان نه راوړي څنګه چې ځان خوږ دی داسې جانان خوږ دی ما ته د یار د مخه دا ټول جهان خوږ دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مراد علي کټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په سواد منګوره کې تاسو ملاقات د پښتو د ادب یو ډېر زلنده ستوري عثمان خیالي صاحب سره کول غواړم قدرمنو عثمان خیالي صاحب تاسو لپاره یو پیژندل نوم دی د پښتو د ادب لپاره ډېر زیات کار کړی دی کوم د پښتو د ادب نه د دوی نوم وباسون یقینا چې د پښتو ادب د پښتو شاعري چې دی اب نیمګړی شي دوی موږ منګوره ته راغلي موږ چې دوی سره ملاقات هم کوو تاسو سره مخامخ عثمان خیالي صاحب ټول وړاندې خو تاسو ډېره مننه کوم زموږ مېل مستیا موږ په خپل پروګرام کې تارکالی هم ستړي مشه السلام د ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني د پرواز ټي وی او خاص کر مراد به استا استاد سره چې دا کم میلمانه راغلي ته دو زه ډیره زیاته شکریا ادا کوم او د توتا او شمشیر او د کم مرګري چې دي د ډیره زیاته مننه مهرباني او تاسو خصوصي د پرواز ټي وی بیا مننه چې تاسو لکه بیا مال مقرره کړه نو ډیره مننه مهرباني نو بس تاسو ما خو دا وی کنه چې د پښتو ادب نه تاسو مونږ نو باسو نه خیال چې پښتو ادب بنیمګړي ځکه چې تاسو د پښتو د شاعرۍ لپاره د پښتو ادب ډیر زیات هلي ځلې کړي نو هر پښتون لا پکار دی چې هغه د خپل ژبې لپاره د خپل قام لپاره سکار وکي او هر سړی لګیا دی تاسو هم لګیا بعضې نیم سړی وایي یاره وایي دا سړی پیسه ګټي نو پیسه خو به خامخا ګټي ځکه چې دغه د رزق دپاره خو به څه کې نو وایي چې په لاس کې مې ګلاب دی نماین یم او په غېږ کې مې رباب دی نماین یم په قلم او ټوپک دواړو کې یارانو چې قلم مې انتخاب دی نماین یم نو الله دې خیر کی او زندگی د تیریږي د پښتنو دپاره به دواګانې کو چې دا الله پاک کامیاب ساتي ښه ساتي په ټولو قومونو باندې بر ساتي او ستاسو غونته کې خلک چې هغه ګرځي لکه چې کم سړی اپروچ نشي کولی هغه ځان نشي راښکاره کولی ستاسو غونته کې خلک راځي او هغه را مخامخ کوي دې قوم ته چې دا هم د دې قوم د ژبې زلنده ستوري دي ډېره زیاته مهرباني او مننه اګه مونږ وګورو زموږ ډېر عام پبلک چې کوم دی هغه د شو بستا یا شاعر تا یا چې کوم ادیب یا داسې مطلب دی ته په یو عجیبه غونته نظر ګورو څوک دا ډم دی څوک دا نو زم چې د پښتو لپاره یو کار دی د پښتو لپاره یو سټرګل دم یو خدمت دی کنه ګوره دا کم سړی چې کمزر پای کنه
لکه بله ورځ یو ملګري سره لګیا وم نو باس کېدو وی دې خو میراوس هم مشهور دی هغه په یو طنز کې وی که نه یو خندا یې پورې ما وی ګوره دونه بده او سپکه ورکه خبره دې وکړه چې میراوس ما یې څوک دی تا ته پته شته ما یې ګوره د اردو سره یو عمر شریف و چې هغه پتی دی زما سره میراوس دی هغه شاعر ومو سینګر ومو کامیډي ومو اورال هغه کوالټي وه په هغه کې هره کوالټي دی او هغه نن په بیډ باندې پروت دی د هغه نن د علاج پیسې نشته دا ولې دا زما د دې پښتون د وجې چې کم ناپوه پښتون شعر ته هم ډم وایي ډم ته هم ډم وایي فنکار ته هم ډم وایي چې دله څوک خدمت کوي دی هغه ته ډم وایي په دې کې دا وجه د ګوره میراوس شو اسماعیل شهید شو تاسو شوي دا ټول یو داسې دغه دی دا یو سیستم دی د زموږ د پښتو لپاره اساسي دي که میراوس صاحب شو یا مطلب اسماعیل شهید صاحب دا پښتو زموږ لپاره یو لیجنډ خلک دي دا د قومونو پہچان کوي ګوره دې ته سفیران وایي دا لکه د سفیر بونډري هم نه که زی ما زه ګانې لیکم نو زی کابل لم لیکم زی لکه کراچۍ له په کناډا په دنیا په کم ګوټ کې چې پښتاني د ټولو دپاره یې زه لیکم دو مینه پیدا کوي دو مینه پیدا کوي دشمني ختمای نو بعضې نیم سړی کمزر په یا په خپله معنې نه پوهېږي زه به ورته ناپوه ووایم چې هغه لکه داسې کسانو ته چې راولي استادان ورته وایي او چې بیا یې رخصتۍ وایي دا یا په صدقه د وجې چې دا ډم دی یا دا دي هغه دي نو لکه دا خلک نه پوهېږي چې اوس یو سړی نه پوهېږي لیوني سره به ته څه کوې که مونږ وګورو لکه څه ورځې مخکې یو واقعه راغلی د غالبا په د سوات یونیورسټي و یا د دیر یو ځای کې هغه رباب په هغې سر باندې یو ډېره لویه هغه ایشو ترې جوړه شوې بیا به چا رباب ته سپک کتل چا به ته ښه کتل عالمانو پکې ډېر دغه کړی نو دغې حوالې سره تاسو څه وایي رباب خو زموږ د مطلب د پښتو زموږ د حجرې یو کلچر یو حصه ده که نه نو تا ته خو ما ووایې که نه ګوره چې لکه په هغې کې دغه هلک نه لږ مسټیک شوی هلک مړو په رباب کې مونږ له خو نه دي پکار چې زه اوس په سکول کې یم یا زه په کالج کې یم زه هلته رباب وړم هلته خو به زه کتاب وړم یا هلته کې یو استاد خار شو یا هغه وویستو بای چانس اکسیډنټ وشو ټیک ته چې لکه استاد به غلطي کړي دغه خو بیا د هغې په سر باندې رباب له دونه دغه چې د هغې نه خلکو یو مذاق جوړ کو چې لاسنیوې له ځای رباب په وړې چې څوک مړ شي رباب په وړې نو دومره پسې تلل نه په کار بس ټیک وه یو حدیثه وه د هغه به وخت پوره الله واغستو د دې نه په کار دا و چې دواګانې ورته خلکو کولی نو هغه شی به دونه ایلټ کېدو نو هغې نه هغه مذاق تی جوړ شو که نه ځکه چې د مرګ سره او د رباب ته دې ډېره غټه فاصله ده په منځ کې نو لکه چې یو سړی مړ و نو دله بیا دا نه و په کار چې د رباب راغستی وی ځای په ځای باندې دغه کوله چې دا به زه جومات ته وړم او ته ټوپک خلک جومات ته وړي نو لکه رباب ولې نه وړي اوس ټوپک قاتل او رباب ډم دی دا خلک ورته په دې نظر باندې ګوري که نه چې ته ټوپک وړې نو لکه رباب ولې نه وړې نو لکه د هر شي خپل موادي لکه اوس رباب جومات ته څنګه وړې ټوپک لکه د ټولو نه زیاته لکه دا موبایل داسې یو شی دی چې په دې کې د دنیا هر نمونه ګن هم پروت دی خو په دې کې زما قرآن هم پروت دی په دې کې زما د اصحابو د پیغمبرانو تاریخونه هم پراته دي ټیک ته اوس زما نظر دی چې دې ته زه په کم نظر باندې ګورم په خراب ورته ګورم که په ښه ورته ګورم په استعمال خبره ده نو الله دې خیر کې دې دا نمونه واقعي اکثر راشي زموږ پښتانه سوچ نه کوي هغه دونه هایلایټ کړي چې هغه شي نه بیا د خو نه بد جوړ شي عثمان خالي صاحب ګپ شپ هم لګو خبرې ترې هم کو ستاسو په لاس کې یو کتاب دی په دې هم خبرې ترې کو مخکې راته یو کلام خپل پیش کړي ته زما په دې کتاب کې دا کلام دی چې وایي جی د یو سړي نه مې جانان جوړ کو او ما د کافر نه مسلمان جوړ کو د کافر نه مسلمان جوړ کو د یو سړي نه مې جانان جوړ کو او ما د کافر نه مسلمان جوړ کو او په مینه پوی مې کو په مینه د زناور نه مې انسان جوړ کو او مونږ د نور په سمندر له وشو او تاسو د خټو نه بګوان جوړ کو او دوه درې مین در باندې څه پیدا شو راته د ځانه د اسمان جوړ کو او هغه د مینې نه توبې وویستې هغه د مینې نه توبې وویستې مونږ چې د چا مینې ته ځان جوړ کو او عثمان خیالي پکې سلګی به وایي تاسو صرف دې له پاکستان جوړ کو دې مطلب دا چې تم د حالات ورنځ ډېر بیزار یې نو دا زه اکثر سوچ کوم زه وایم یا خدای پاکه دا دې په څه کې پیدا کړي یو د دې نه خو چې مړه شو یا دلته اړو پیدا شوی نه وی
یا چرته د کفارو په ملک پیدا شوی نو دونه دي چې انساني حقوق خو به وو کنه. انساني حقوق مومن خبر دلته انسانیت قدر نشته، انساني حقوق نشته. دلته کې چې مونږ او 10 خلک ډیر کوي خو معاملات خراب دي. معاملات خراب دي. مونږ د خلکو ته وایو چې دا مونږ او 10 پر ته خدای وبخي خو معاملات ټیک کوي. دې حق د خدای پاک نه بخي، معاملات د خدای پاک نه، حقوق العباد نه بخي خدای پاک. معاملات زمونږ بنتي خراب تروره په جمعتونو کې یو غوایمه بل ګوره. زه اکثر خلکو ته مونږ دونه تنګ یو کنه جی چې په دې جمعات کې څنګه مولوی صاحب سلام وګرځي کنه په دې پیزارځه کې د خلک د دې جمعات نه دي چې تختی په بل ورخیږي تبه چې شاته دماکه کیږي. معاملات زمون خراب دي او الله تعالی هر ټیم سوال کوم چې خدای پاک دې خلکو د معاملات ټیک کړي چې معاملات زمونږ صحیح شو زمونږ به مونږ او د سوم صحیح شي. بالکل دا کم مونږ چې ستا معاملات نه صحیح کوي دا خدای ته نه دی منظور، دا مونږ نه راځي. مونږ چې ستا کله د بدو ردو نه منع شي نو پوه چې ستا خدای پاک مونږ قبول کو. مونږ چې کم دی کنه چې دا بدو تشپول له ولې چې تا سار مونږ وکړو بالکل ته د ماسپخینه پورې وګوره چې ته په ستا په ګناهونو کې تاسو نه کنټرول لا وستو که را نه وستو نو مونږ دې پوه شه چې دې کې شک دی. بیا د ماسپخین نه د مازدیګره پورې داسې چې ته وروره چې ته 20 کاله مونځ وکړې او ته بیا هماغه سود کې او هغه معاملات دې خراب وي د دې نه قلار چې چېرته سیټ ته کښېنه. عثمان صاحب تاسو په جون باندې خبره کو څو ورځې مخکې تاسو یو ویډیو یوسف جان صاحب سره کړی وه. تاسو مطلب مالی طور ډېر زیات خراب ډېر زیات نن سبا تاسو حال دی مالی طور نن سبا څنګه؟ بس شکر دی هغه ډوډۍ موډۍ خدای پاک راکوي. زما یو بچی تلی دی ښکته کار یې لا صحیح نه دی خو هلته سونر ته ناست دی او سعودي ته خدای به خیر کړي کار مار به زده کړي او نور خدا سخت مړه په دې ملک کې چې اوس نو په دې کې دلته اوس خامخا سخت وي دغه خبره چې بلای بچي به ورسره چې په پاکستان کې اوسې کنه نو په نقصان کې به اوسې چې پاکستان کې اوس په نقصان کې بل دا کتاب تاسو چې کوم پلاس کې کتاب دی دا تاسو نوې اوس چاپ کړه زوړ مراد به ز خپل مینوالو ته زما چې څونه مینوال له پښتانه دي دنیا په هر وخت کې چي دي بالکل مالا یو مرګري اخون خیل له په دې د دیر کسته مال دا کتاب چاپ کړی دی په خپل پیسو باندې. دې څه نوم دی؟ د دې نوم دی د امن ناوې. د امن ناوې نوم ډېر زبردست. په دې کې ما ولسی شاعري پکې ټکه پکه شته خو نور په دې کې لکه ادبي شاعري ده. زه خپل پښتنو مرګرو ته یم چې د دې 300 روپۍ قیمت ده دا کدا مرګري زمانه په پیسو باندې والی بالکل نو زما سره 140 کتابونه نور پراته دي زبا د دې په پیسو باندې د پښتنو د لپاره یو چاپ کومه بالکل نو زبا د 140 کتابونه د پښتنو ته ډالای کا سر کتاب لاړ په مننه کې اصل په مخکاتنه کې پوری نه چې پیسو درواله تاسو مخکې نور سټرګل وکړي او سلر دماغ نور وي خو هغه په میډیا د ویلو نه دي خو بهرحال چې دا کتابونه د پښتانه والی کنه دا چې زمانه لکه په دغه باندې دي سو والی 300 روپۍ د دې کتاب قیمت ده 300 روپۍ نه سباسس دي او چې وسړی ماته ارلن 1500 روپۍ را لیږي 200 روپۍ په ډاخانه والا دي نو چا کم ځای اډرس را لیږي دا ورته ځلېګما کې یو سړی 15 شپږ وادي او مرګرو ته ډالۍ کې نو دونه د چې زمونږ د بل کتاب لار به پیاواره شي نو د دې پښتنو ډېره زیاته مهرباني او ډېره مننه بای دا کتاب د زما د امن ناوې تاسو وګورئ ان شاء الله چې دا بس تاسو خوښ شي به ډېر ښه شعرونه دي تاسو سره کوم رابطه کول غواړي مطلب د کتاب د لپاره یا د اسی د عام رابطې د لپاره یا نو تاسو خپل نمبر شیر کولی شئ په دې باندې تاسو په دې سکرین باندې مو ورکړئ 0346 1973 133 په دې باندې زما جی پی سم ده او زما واتساپ پیم ده ٹھیک شو نو که څوک دا کتاب غستل غواړي تر لاسه کول غواړي نو دا په ما احساني بالکل دا کتاب چواله سلور 500 تاسو پیس نه کیږي او کم از کم چې زما بل کتاب مارکیټ ته راشي نو تاسو ډېره مهرباني او ډېره مننه اخر کې را سره پروګرام را غونډو یو کلام راته پیش کوي پروګرام را غونډو یو څو سړی دي چې ایمان نه راوړي او ایمان راوړي خو په جانان نه راوړي یو څو سړی دي چې ایمان نه راوړي او ایمان راوړي خو په جانان نه راوړي او په مخ شیندلې دي زلفان نه راوړي په مسلمان مخ ته هندوان نه راوړي او په قدرتي حسن خالونه مګده او خانه کعبې ته څوک بوتان نه راوړي او دا مداري خو به دولګي مړ شي دا مداري خو به دولګي مړ شي چې دا ماران لړمانان نه راوړي او د خلاګانو نه دي چمک تله ډالۍ دي زکه شقان نه راوړي
او الته کې امن خوشحالي وي مدام مراد صاحبو الته کې امن خوشحالي وي مدام چرته چې مین د شرمخان نه راوړي او وایه د زل په منجلې مه کوه د منګلان د څوک ماران نه راوړي او عثمان خیالي دلته د مینه راوړي او نور د جنگ سازو سامان نه راوړي ټیک شو ډېره مننه عثمان خیالي صاحب غپ شپ مو لګو پروګرام هم بیا اوږدي ډېر اوږدو نه بهرحال قدرمنو تاسو د عثمان خیالي صاحب یو نوی کتاب انټروډوس کړی دی د امن ناوې نو په 200-300 روپۍ په 1500 روپۍ د هیڅ چا مطلب څه نه کېږي په 200-300 روپۍ باندې که موږ سبزي وګورو سبزي هم په هغې باندې نه کېږي نو تاسو په پیسو باندې دوی نه دغه کتاب واخلئ دې وجې لکه تاسو زموږ نه دغه کتاب واخلو نو زموږ مخکې نور مطلب سټرګل شروع شي محنت به شروع شي ولې چې دوی هم کمزوري د غریبي ده د دوی دا نمبر په سکرین باندې چلیږي تاسو دوی سره براه راست رابطه کولی شئ دوی سره که څه ډونیشن کولی شئ یا مطلب د کتاب دپاره هم دوی سره رابطه کولی شئ نو بلکل کولی شئ او اوس په دنه زه اجازت غواړم هر چېرته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله پامان